اکمل صاحب نظم دی عنوان یې دی د مجبورۍ ژوند نه خو مرګ ښه دی. د یو بېوسې ښځې دغه مجبوري وګوره، په شلخ باران کې د سړک په غاړه خیر غواړي او یو کوچنی ماشوم یې لاسو کې دی، ډېرې یخنۍ نه رپېدا نیولی لکه چې ځمکه زلزله خوځوي او دغه غږ کوي او 10 روپۍ خو راکړئ راته. کله دا یو موټر ته ګوري، کله بل موټر ته، چې هر موټر تېرېږي دا پرې دا آواز کوي که یو لسګون راکوي بچو ته پرې ډوډۍ اخلمه. ډېره بېوسه یم، زه ډېره مجبوره یم، خاوند مې مړ دی، یتیمان راته بچي پاتې دي، ذرې ذرې یم په ما کې ګورئ څه پاتې دي. کله اسمان ته ګوري، کله مخلوقاتو ته، د ځان په خیال کې نه د دغه یو آواز کوي چې زه ماښام خپلو بچو ته څه ډوډۍ یوسمه. هر موټر غلی تې تېرېږي، څوک یې غږ نه اوري، دا ډېره ستړي شي او غلي شي، مایوسه کښېني، زه ورته ګورم او غلی شان ولاړ یم. ما یې حالات ولیدل، زه هم په ژړا باندې شوم، بس ناڅاپي مې خولې ته دغه رنګ الفاظ راغله: خدایه دا څه وینم، ای خدایه دا څه اورمه، په دې وړه دنیا کې دغه دوزخي ژوندون. دغه مجبوره ښځه شړق باران کې چغې وهي چې یو لسګون راکوي بچو ته پرې ډوډۍ اخلمه. نه یې څوک غږ اوري او نه یې څوک مجبورۍ ته ګوري، نه چا راجګه کړه او نه چا څه پیسې ورکړه. هر موټر غلی تې هر موټر غلی ترې روان شي ولې؟ هر موټر غلی ترې روان شي ولې؟ زه هم په لار تېرېدم غلی ور روان شوم، زه د بېوسې ښځې څنګ ته چې راورسېدم، ما په دې خپلو ګناهګارو سترګو او هم په خپلو ګناهګارو غوږو دا واورېده چې په ژړا ژړا یې ټپه کوله: د مجبورۍ ژوندونه ورک شي، څادر په لاس په سره غواړم خیراتونه. بس بل به پسې وویمه، د پلار وویمه که د اختر وویمه؟ ښه دا مې یاد دی. او بل نظم دی عنوان یې دی چې بېوسه پلار. دغه د نن سبا که زما غږ څوک اوري نو دغه د نن سبا بچو ته ډالۍ که نه، دا د نن سبا بچي چې دي دغه نظم دی ورته ډالۍ چې دومره خفه شوم چې مې حال دی او بابا ولیدو، دومره خفه شوم چې مې حال دی او بابا ولیدو، څادر یې مخې ته پروت ناست د سړک په غاړه، داسې بېدمه و چې لکه بېروخه جسد. او په سلګو سلګو کې دا آوازونه کول چې ای د الله په نامه، رسول الله په نامه، لږ څه خیرات راکړئ، معذوره شوی یم، د کار توان نه لرم، لږ څه خیرات راکړئ، لږ څه خیرات راکړئ. زه هم په لار تېرېدم چې ناڅاپي مې پام شو په دې بابا باندې، ورته ورو مې کتل په سپینه ږیره باندې، اوښکې روانې داسې لکه سیلاب د هورو. او په سلګو سلګو کې دا آوازونه کول چې ای د الله په نامه، رسول الله په نامه، لږ څه خیرات راکړئ، معذوره شوی یم، د کار توان نه لرم. زړه مې طاقت ونه کړو، ورته نږدې ورغلم، په څنګ کې کېناستم او ورنه ومې پوښتل: وپه ما ګرانه بابا، زار شم له تانه بابا، ای زما ځانه بابا، زار دې له سپینې ږیرې، ته په دې سپینه ږیره ولې خیرات غواړې؟ بچي دې نشته. مګر هغې جواب راکړو په ژړغونې اواز: بچي مې شته دی، مګر زما لپاره هغې وبس دی، په نشي صاحب دی، ودونه ټولو کړي، له خپلو ښځو تاودي، هر وخت پیغور راکوي، یو وی په ما تاوانې، بل وی په ما تاوان. زه چې سپین ږیری شوم له زوره ولوېدم، اوس په بچو بوج یم، خبرې ډېرې داسې بچیه څه به وایم چې ویلی نه شم، په زړه پرتې ښه دي. ما یې فریاد واورېدو، زړه مې راډب غوندې شو، مخ مې اسمان په لور کړو او خولې ته ټپه مې راغله. پلار یې په سخته کې رالوی کړي، بچي چې لوی شي ورنه واړوي مخونه، بچي چې لوی شي ورنه واړوي مخونه. دا دې دوه